نن ورځ په سیمه او نړۍ کې تازه او ډیر ضروري پیښې ثبت شوي دي چې موږ له دغو پیښو درته 10 ضروري خبرونه راټول کړي دي. هیله ده چې تر اخره راسره پاتې شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. هند وایي د روغتیايي کارکوونکو په ګډون یې نظامي ټیمونه افغانستان او نورو ملګرو هیوادونو ته له کورونا سره د مبارزې په موخه لیږلو ته تیار دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت ویلي تر دې دمه له کوویډ او مالدیف پرته بل هیواد ته خپل سرتیري او روغتیايي کارکوونکي نه دي لیږلي. د سرچینې په خبره دوی افغانستان، سریلانکا یا بنګلادیش ته هغه وخت خپل سرتیري او روغتیايي ټیمونه لیږي چې دوی غوښتنه وکړي. برېښنا شرکت وایي د روانې میاشتې د برېښنا د لګښتونو نیمایي پیسې ازبکستان ته ورکړي دي، خو د هیواد ترې د راتلونکي میاشتې پیسې هم غواړي. برېښنا شرکت همداراز خبرداری ورکړی چې د دوی د برېښنا سرچینې د کمبود ښکار دي او د وارداتي برېښنا د صرفې د ورکړې د مالي توان هم نه دی ورپاتې. د اسلامي هیوادونو سازمان هم د روژې په مبارکه میاشت کې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په جدي ښار کې د یاد سازمان له دفتر څخه په خپره شوي خبرپاڼه کې له ټولو افغان مشرانو غوښتل شوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې، اوربند او تاوتریخوالي کمولو لپاره اقدامات وکړي. سرچینې زیاته کړې په داسې حال کې چې د کورونا وبا افغانستان او ټوله نړۍ ګواښي پر ضد د جدي مبارزې لپاره اوربند او د ثبات رامنځته کول اړین دي. ملي امنیت په داسې حال کې چې وسلوالو طالبان وایي له امریکا سره یې لاسلیک کړې هوکړه که د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې د درولو په اړه هیڅ خبره نشته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو 2804 بریدونه کړي چې لږ تر لږه 909 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. په بلخ کې د کورونا وایرس له خپرېدو او د مزار شریف د ښار له قرنطین کېدو سره د دې ولایت زرګونو اوسیدونکو په لاریون لاس پورې کړی ده او له فقر او بیکارۍ سره ټکوي. د اوا خبري اژانس د راپور له مخې لاریون کوونکو له مزار شریف تیر شوې لویه لاره تړلې او ادعا کوي چې فقر او بیکارۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي، خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کورونا وبا له امله پر افغانستان د دې وبا د منفي مالي او اقتصادي اغیزو په اړه بحث شوی ده. غونډې ته د مالیې سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال د کورونا وبا له امله د هیواد پر اقتصاد د احتمالي منفي اغیزو او کمولو او مخنیوي په موخه د حکومت د تدابیرو په اړه معلومات ورکړي او د بودیجې د احتمالي تعدیل طرحې هم غونډې ته وړاندې کړې ده. ولسمشر غني په دغه طرحه کې د اصلاحاتو په اړه لازمي لارښوونې کړې دي. کورونا 2 افغان هوایي شرکتونه د کورونا وبا پر راتلو سره په ټوله نړۍ کې د لوی او وړو شرکتونو کارونه نږدې په ټپه درېدلي دي. هوایي شرکتونه یو له هغو دي چې په دې موده کې ډېر زیان وراوښتی ده. په افغانستان کې هم 2 هوایي شرکتونه کامیر او اریانا ته نږدې 20 میلیونه ډالر او د ملکي هوایي چلن ادارې ته نږدې 7 میلیونه ډالر زیان اوښتی ده. د افغان هوایي شرکتونو 1700 کارکوونکي د حقونو د ورکړې پرته رخصت شوي دي. زلمی خلیلزاد امریکا پر افغان سیاسیونو غږ کړی چې خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي چې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه د ناټو له اعلامیې ملاتړ کوي. د په وینا د امریکا او ټولو متحدینو موخه یې دا ده چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د چین سفیر د هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره کتلي دي. دواړو لورو پر افغان سوله، د طالب زندانیانو پر خلاصون، له کورونا سره پر مبارزه او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د چین سفیر هیله څرګنده کړې چې د محمد حنیف اتمر په کاري موده کې د افغانستان او چین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شوې. اتمر په اقتصادي، امنیتي او له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د چین له مرستو مننه کړې او په راتلونکي کې په دې ډول همکاري ته ټینګار کړی ده. د امریکا د دفاع وزیر هم پر طالبانو غږ کړی چې تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي چې امریکا او متحدین په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ملاتړي دي. د په وینا طالبانو ته پکار ده چې تاوتریخوالی کم کړي او په دې توګه په افغانستان کې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر کړي. تر دې وړاندې د ناټو غړو هیوادونو هم پر طالبانو غږ کړی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ تر بلې ویډیو مو په لوري راپسپارمه